د سپین بولدک چمن دروازه بیرته پرانیستل شوه. د افغانستان سویل کندهار کې د سپین بولدک چمن ترمنځ پر ډیورنډ کرښه دروازه نن دوشنبه د مارچ 28مه له یوې اونۍ تړل کېدو وروسته بیرته پرانیستل شوه. پاکستاني اړخ دا دروازه تېره یکشنبه تر هغه وروسته وتړله چې وناپېژانده وسلوال د افغانستان له غاړې پر پاکستاني ځواکونو ډزې وکړې، یو کس یې وواژه او دوه نور یې ټپیان کړل. د دې دروازې د تړل کېدو له کبله د کرښې دواړو خواوو ته زرګونه کسانو په سوداګریزو توکو بار موټرونه ایسار پاتې وو. اوس ریپورټونه دا دي چې د دوشنبې سهار د دې دروازې له پرانیستل کېدو سره دغو خلکو او موټرو ته د تګ راتګ اجازه ورکړی شوې ده. د پولې دواړو غړو ته بندو کسانو له آزاد خبریال سردار محمد خونده‌ای سره خبرو کې غوښتنه کړې چې د دروازې تړل کېدو ستونزې ته باید دایمي حل ولټول شي. طالبانو پر پاکستاني عسکرو د برید په تړاو د دغه هیواد ته د یوه کس سپارلو راپورونه رد کړل. پرون ځینو سرچینو ویلي وو چې طالبانو په سپین بولدک کې پر پاکستاني پوځیانو د برید عامل اسلام آباد ته وسپاره. لیدونکو پام وکړئ، تازه خو ډېر زیات مهم خبر ته. د طالبانو حکومت هغه راپورونه رد کړل چې په سپین بولدک چمن پوله کې په پاکستاني عسکرو د برید په تړاو یو کس پاکستان ته سپارل شوی. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد بیګانه وخت ازادي راډیو ته په یو پیغام کې ویل چې د کوم کس د تسلیمولو خبر ناسم دی. تر هغه مخکې ګڼ راپورونه خپاره شوي وو چې ګواکې د طالبانو حکومت هغه بریدګر پاکستاني لوري ته سپارلی چې یوه اونۍ مخکې په یو پاکستاني عسکر په ډزو وواژه او دوه نور یې ژوبل کړل. د همدې پیښې په خاطر پاکستاني لوري دروازه تړلې وه. یکشنبه د دواړو خواو ترمنځ تر خبرو وروسته پرېکړه شوې چې له دوشنبې ورځې به د خلکو او ترانزیت پر مخ چمن لار خلاصه شي.